په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف یرغل وکړ او د یو اسلامي نظام پر ځای یو لاسپوڅې اداره واک ته ورسوله. دا یرغل چې د ترهګرۍ ضد جګړې تر نامه لاندې توجیه کېده، له پیل څخه د افغان ملت له اسلامي ارزښتونو، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره په ټکر کې و. خو افغان ملت چې تل ازادي خپل سرلوړی ارزښت بللی، چوپ پاتې نه سول. له همغه لومړۍ ورځې نه د اسلامي امارت مجاهدینو د قربانۍ، جهاد او مقاومت نوې پاڼه پرانسته. دا مقاومت یوازې وسلوال نه و، بلکې د ولس له پاکو زړونو راټوکېدلی یو ایماني قیام و چې ښځو، سپین ږیرو، ځوانانو او علماو پکښې ونډه واخیسته. د 20 کلونو په اوږدو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ولس په ملاتړ یو بېسارې او نه ستړې کېدونکې مبارزه په مخ یوړه. دا جهاد یوازې د ټوپک جګړه نه وه، بلکې یو فکري، اعتقادي او ملي قیام و. مجاهدینو خپل هدف واضح کړی و: د اشغال پای، د اسلامي نظام حاکمیت او د یو خپلواک، اسلامي او واحد افغانستان تاسیس، چې بالاخره د اسد په 40مه افغانان خپل دغه هدف ته ورسېدل. د همدې ورځې په اړه 2 تنه هیوادوال ووایي. نوم مې عبدالله اسد لغمان ولایت اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې ژوند کوو. اول خو د 40 د اسد ټول ملت ته مبارکي وایو چې د دې 40 کلنې یا د 40 کلنې جګړې په پیل کې زموږ ملت ډېر وځورېد او وغسو، او د خدای نه شکر چې اسلامي امارات په 40 د اسد فتح وشوله او شکر د امن و امان ده او خوشحالۍ سره ژوند کوو. 24 اسد روز فتح مجاهدین، روز پیروزی افغانستان حق بر باطل است. وطن ما از اشغال ختم شد. به فضل و مرحمت احسان پروردگار کار و بازسازی شروع شد. ما حتی در چارقلای وزیرآباد زندگی میکنیم. از دیست دود و چاقوکش و داکو گشت و گذار نمیتونستیم. با فضل و کرم خدا این 4 سال است که نه جوز است نه دروازه خود ما باز شوا زنجیر نمیکنیم. آزادی، آرامی. گاهی من در 76 ساله هستم. سمنگان میرم، در موترک تونیس دارم، آزاد میرم، شو تا صبح میریم، شو میایم تا صبح آرام و راحت. کسی در راه نیست که ما را پرسان کنه در جیب چند روپیه است، کجا میری، چی کار داری. هر جایی که میریم نفرهای امنیتی بیادر امارات اسلامی استاده پرسان میکنه سه خدمت وکو. بس مننه. د اسد 40مه د اسلامي امارت له لوري د نظامي فتحې، خو له بلې خوا د سولې، عفوې او رحمت ورځ وه. هیڅ غچ وانخیستل سو، خلک ونه ځورېدل. بانکونه، بازارونه، مکتبونه، دفترونه او ټول عام خدمات خپل عادي حالت ته راوګرځېدل. دا ورځ د نړۍ لپاره یو حیرانوونکې بیلګه وه چې څرنګه یو اسلامي تحریک د تمدن او اخلاقو بیلګه وړاندې کړه.